والسلام علی سید الانبیاء. یو ملګری تاسو کړی دی چې زما اکثره سفرونه په جهاز کې کله کله په ټرین کې او کله کله په غټو گاډو کې او اکثره د منځ وخت پکې راشي نو ما د څه کول پکار زما محترمه دا یو اهم مسله ده خصوصا په جهاز کې سفر کول چې په درمیان کې منځ راشي په مانځ کې اهم مسله او دس کول دي نو انسان خو چې سفر ته شروع کوي نو او دس د مخ کې نو کې نو دا خو بهتره خبره ده. بیا په مانځ کې دنه د پکار دی چې دا قبله روح زی برابر کی چې قبله ته مخامخ شي دام د فرایض او د صلات نه دی او د غشن قیام دی او د سره به سجده او رکوع کول او نور اهم ارکان دي. نو که چېرته په جهاز کې او په ټرین کې باجی جهازونه او ټرینونه داسې وي چې کې د مانځ لپاره پوره ځای وي د جهاز په اخره کې یا د جهاز په ابتدا کې نو چې او دسم د دوی او قیام هم کېږي او قبله روح ځکه عملی د جهاز ته پته لګېږي چې قبله په کم طرف ده دا منځو کې په وخت کې نو د مون بالکل ټیک دی صحیح دی د باندې اعاده نشته. او که چېرته یو جهاز او یو سفر د انسان داسې وي چې وخت د مانځه راغی او دنه منځ قضا کېږي او دا د درمیان وخت دی مطلب دا چې کله د سفر شروع کاوه نو هغه وخت نو شروع شوی او چې کله سفر ختمیږي او جهاز کوزیږي نو هغه وخت داسې وي چې هغې کې د نه منځ قضا شوی وي. نو به په دې کې دوه قول دي. اول قول دا که چېرته د مخ کې صورت مطابق یو ځای په جهاز کې اوله کې یا وروستو کې یا بعضې ځایونه داسې وي چې هغې کې د روټۍ او دغه شان د څملاسو دپاره او یا د لمانځه دپاره خاص ځای نه وي نو په کار چې دا مونځ وکړي او قبله روح هم ځان ته برابره کړي مطلب قبلې ته مخ کې او قیام پکې وکړي او پوره طریقې سره مونځ وکړي نو د مونځ وشو. او که چېرته داسې وي چې هغې کې داسې یو ځای نه برابرېږي چې انسان پکې ودرېږي او قبلې ته روح کړي او صحیح سجده او رکوع کې نو بیا علما لیکي چې د لپاره دوه حالت دي. یو حالت دا دی چې دا په خپل سیټ باندې مونځ وکړي او کم طرف ته چې د مخ وي او په ناسته باندې وکړي او قیام هم د دنه پاتې شو او د دنه قبلې ته مخ کول هم پاتې شو. نو په نفلي منځونو کې خو قیام او دغه شان قبله ته مخ کول دا خو جایز دی چې دا منځو کې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په سفرونو کې منځونه کړي دي. ابتدا نه به قبلې ته رخ کوي او چې سرلی کوم طرف ته تاویدل نبی علیه السلام هغه شان منځ کاوه. لیکن په فرض منځ کې فرض او لازم دی په انسان باندې چې دا درېږي او قبلې ته رخ هم کړي. نو چې قبلې ته مخ کېږي نه او قیام نه کېږي نو بیا په دې کې یو قول دا دی چې دا به په دې ریل کې یا په دې جهاز کې تشبه بالمصلین وکړي د منځګزارو په شان به ودرېږي نیت به وتري الله اکبر به وکړي کوم حده پورې چې کېږي رکوع به وکړي او د هغې نه لاندې به سجده وکړي او 2 رکعته یا 3 رکعته چې کوم مونځ وي هغه به پوره کې سلام به واري. لیکن چې کله د سفر ختم شو او جهاز کو شو نو لار به جمعات ته او هغه مونځ به دوباره رامعات کې دوباره به وکړي. او که چېرته داسې وي چې انسان داسې دی چې هغه ډېر سفرونه کوي یا د جهاز عمله ده اکثره خو د جهاز عملو دپاره په جهاز کې د آرام دپاره او د خوراک دپاره ځای وي د هغوی خو زه خاص مسله نه وي نو هغوی خو قبلې ته مخ کولی شي ځکه دار څه پته وي او په ولاړه مونځ کولی شي او صحیح طریقې سره کولی شي. په کار همدا ځکه جهاز کې سفر کول یا ټرین کې یا غټو گاډو کې دا د خطرې نه بهر نه وي ځکه کیدای شي انسان دی د وخت پوره شوی وي او د جهاز څه حادثې سره مخامخ شي نو په کار ده چې دا برابر وي او د مونځ کړی وي او دا عند الله صفا سوتره لار شي نو ډېره بهتره خبره ده. لیکن که چېرته د جهاز عملي دپاره هم دا نه برابرېږي او هغه خو بیا بار بار سفر کوي او روزانه سفر کوي او داسې ځای نشته په یو جهاز کې چې هغه جالماز خور کړي او هغه په قیام باندې او قبلې ته مخامخ مونځ وکړي نو بیا د دپاره ضرورت دی او ضرورات تبیح المحظورات بعض اوقاتو کې ممنوع اشیا هم د ضرورت د وجه نه جایز ګرځي. نو ته په کار چې په ناستې مونځ وکړي او دا مونځ بالکل ټیک شو د باندې دوباره اعاده څه نشته چې دا یو ورځ خو نه ده او نه یو مونځ دی دا خو د سفر دی تلل او راتلل دي مشقت دی او د مشقت باره قاعده دا ده چې دا تجلب التيسير راکاږي اسانتیا د لپاره مشقت دی او په کار دا چې د اسانتیا مونږ طلب کو کدا داسې کوي چې دلته کې به دوباره دا خادم دی او عمله ده او الته لږ ټیم ورسره وي او کار پې ډېر وي نو جهاز کې خو موقع میلاویږي لاندې بدنه به موقع نه میلاویږي او دنه به مونځ پاتې شي. نو کوشش کول پکار دی دین کې یو حده پورې اسانتیا شته هغه اسانتیا خپلول پکار دی او دا مونځ چې په کومې طریقې سره د وکړو څومره ورته جای مطلب سہولت او قشان دی وکیل یکلف الله نفسا الا وسعها بنده الله نه مکلف کې مگر دغه د وس مطابقه بل مقام کې رب العالمین فرمایي فتقوا الله ما استطعتم د الله تعالی دومره یې روکا د الله تعالی احکامات دومره په ځای کې څومره چې ستا طاقت وي الله تعالی ستا طاقت نه خبر دی او تم الله تعالی کم طاقت درکړي دغه استعمال باندې ستا څومره طاقت دی په کار چې دغه مناسب ته د عمل وکي. نو بهتره خبره دا ده چې یو انسان کله سفر شروع کوي نن سبا خو د ټکنالوژي دور دی چې دا جهاز به سره
پاسیږي څه ټایم به فلیټ وي زما نو د هغې نه مخکې که چېرته وقت داخل شوي په کار ده چې دا مونځ وکړي. او دې کې بیا د امام شافعي صاحب قول مطابق او نور ائمو قول مطابقه دا جمع بین الصلاتین هم کولی شي. د ماسپښین وخت دی 12-1 بجې فلیټ کېږي او هلته کوزیږي ماښام ماسخوتنه نو د مناسب دا دی چې د ماسپښین په وخت کې د مازدیګر مونځ رامخې ته کړي او دواړه مونځونه ښې طریقې سره په جماعت کې وکړي او د هغې نه پس خپل سفر شروع کړي او بیا چې کوشي هلته نو ماښام مونځ که قضا شوی نو ماسخوتن مونځ خو تر نیمې شپې پورې کېږي نو په کاره چې بیا دا ماښام ماسخوتن بیا وکړي نو دا هم جایز دی. لیکن زمونږ د حنفي فقه مطابقه دا جایز نه دي ځکه جمع بین الصلاتین په سفر کې د ضرورت د وجه نه جایز ده او فقهای احناف دغه ضرورت چې کوم دی دلته نه جایز کوي. نو بیا په کار ده چې مونږه په جهاز کې مونځ کو په خپل طریقې سره وکړو چې کوم زمونږه وسوي که چېرته ځای پکې میلاویږي چې انسان قبلې ته مخ هم کړي او قیام هم پکې وشي او ښه دغه وشي نو صحیح ده د مونځو شو اعاده پې نشته او که دا په سیټ باندې وي او قبله رو هم نه برابرېږي او قیام هم نه برابرېږي نو په کار ده چې دا مونځ وکړي خپل فرض ادا کړي لیکن چې کوشي دا د اعاده وکړي او که عمله وي نو هغه به دغه دپاره کثرت دی او د کثرت سره الله تعالی بیا اسانتیا طلب کړې ده او اسانتیا یې مقرره کړې ده نو بیا د هغه مونځ انشاءالله کېږي د هغه مونځ کې به نقصان. دلته بعضو علماو دا هم مسله لیکلې ده چې پخواني علماو به دا ویلي چې هلکه په پخواني خو سفرونه په اوبو کې چې هلکه دا خو متن الماء دی او د ځمکې د پاسه مونځ جایز دی علی متن الارض او د اوبو د پاسه مونځ کول یا بره چې ځي متن الهوا راځي یا کوریز وي متن السحاب راځي نو دا یو پخواني یو مسله وه. لیکن په دې وخت کې که تا مونځ چې کله در باندې فرض شو که هغه په ځمکه علی متن الارض هم جایز دی په کاره چې وکړي او که ته په سمندر کې علی متن الماء نو په کاره چې هغه یې وکړي او که ته بره هوای علی متن الهوا یا په وریځو کې علی متن السحاب دا ډېره بهتره ده په کاره چې موږ په هر مقام کې د الله تعالی مونځ وکړو. خلک سپوږمۍ ته وختل هلته یې مونځونه وکړل خلک د سمندر تل ته لاړل هلته یې مونځونه وکړل په کار ده چې موږ په یو وخت د اوقاتو کې هم د الله تعالی ذکر او د الله تعالی عبادت پرېنودو که په سمندر کې که هغه په هوا کې او که هغه په ریل او عامو ګاډو کې مونځ دپاره به خامخا اواز لګی دی. نو علما فرمایي چې یو انسان داسې دی چې په ګاډي کې دی او ممکن ده چې هغه ګاډي ودرېږي ځکه ګاډي خو ودرېږي لوی سفرونه دي غټ غټ سفرونه د 15 غنټو د 10 غنټو د 20 غنټو وایي دا به په دې ګاډي کې دومره اواز اوچتوي او دومره په سختۍ سره به اواز اوچتوي لکه انسان دی او د اخر خېټه خرابه ده او ان قریب د هغه نه او د سماعتې وځي هغه به څومره چغې وهي چې لکه زما بېعزتي کېږي ما ته مقرره کوي ګاډی راته ودروي چې زه څه وکړم او دس مات کړم نو دا مونږ د هغې نه هم ډېر سخت حکم دی د الله تعالی د رب العالمین حکم دی د هغې نه به هم ډېر په سختۍ سره د اواز لګوي چې ګاډی ودروي که نقصان نه وي د دشمن یا د غلو یا بل څه خطر نه وي په کار دی چې ودرېږي دا اوږده سفرونه د دنیا یو ورځ دوه ورځ دنه دا زندګي ده په کار دی چې مونږ د الله تعالی عبادتونه په ښې طریقې سره وکړو. دې سره به زما استاد د ژوند چې کوم چارې وي هغې کې به برکت وي هغې کې به خیر وي او دنیا او آخرت پکې به الله تعالی موږ ته اسانتیا رانصیب کړي. د جهاز خو نوې جدید مسائل دي لیکن په سمندر کې چې کومې کشتۍ او لانچونه دي دا د پخوا نه مشهور دي. دې کې د ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو اثر هم شته او نورو علماو بعض احادیث هم شته صحابو نه تپوس کړ نبی پاک علیه الصلاه والسلام نه نبی اسلام ته یو حدیث کې فرمایله امام دارالقطنی دا حدیث راخسته دي وایي که چېرته ته غورځېږې نه او تا ته نقصان نه وي نو په کشتۍ کې په ولاړه باندې خپل مونځ وکړه او بعض صحابو نه دا منقول دي چې په کشتیو کې هغوی جمع کړي دي او پخواني کشتۍ بیا موډې وي او خطرو سره به مخامخ کېدي لیکن اوس دې وخت کې خو غټ غټ لانچونه دي غټې غټې کشتۍ دي چې روانې نو پته نه لګېږي دا روانه ده او که ولاړه ده بالکل په ارام طریقې سره نو په هغې کې خو پکار ده چې ته اودس هم وکړې ځکه د اودس انتظام پکې وي او صحیح طریقې سره خپل منځونه وکړي نفلونه وکړي ورسره ذکر اذکار او تلاوت وکړي چې سفر دی الله تعالی په خیر کړي.